الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عزتمندو مسلمانانو، خویندو، ورونو، زمونږ او ستاسو موضوع او بحث دې ځای ته را رسېدلی و چې کله یو انسان د دنیا نه رحلت وکړي برزخي زندګۍ ته، نو دغه برزخی زندگی چې د قیامت د شروع کېدو پورې دوام لري، دغه زندگی به د انسان دپاره یا خو د راحت زندگی وي او یا به دغه زندگی د تکالیفو سره وي. راحت، خوشحالی او تکلیفونه د انسان د عمل د وجې د انسان ته به متوجه وي. اوس نننی بحث زمونږ دا دی چې په دغه برزخي زندګۍ کې چې انسان ته پې تکلیف رسیږي، عذاب ورکولی کېږي، د سختۍ سره مخامخ کېږي، نو یو څو مشهور اسباب دي. پکار دا دی چې دغه کارونو نه مونږه اجتناب وکړو، ځان ترې وساتو، د دې دپاره چې زمونږ دغه برزخي زندگی د تکلیف سره مخامخ نشي. څه کارونه خو پکې داسې دي چې هغه ډېر واړه کارونه دي، که یو انسان ترې ځان ساتلی شي، پرهیز ترې کولی شي، نو کوي یې. که اراده دا وي چې زه ترې پرهیز کوم د عمل او د دې نه زه اجتناب کوم، ځان ترې ساتم، نو دا دومره غټ کارونه نه وي. په حقیقت کې ډېر واړه کارونه یې د انسان د وس نه پوره کېږي، خو کله کله د انسان د غفلت د وجې او انسان هغې طرف ته توجه نه کوي یا ورته د حقارت په نظر ګوري، نو دغه عمل د په حقیقت کې د برزخی زندگی د عذاب یو ذریعہ جوړ شي. او مسلمان لا پکار دی چې هر هغه عمل چې دته په دنیا کې تکلیف رسی یا برزخی زندگی کې ورته تکلیف رسی یا ورته اخروی زندگی کې تکلیف رسی، د هغې نه حتی الوسه ځان وساتي. یو سبب د عذاب قبر حدیث مبارک کې راځي، د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو انسان تشي متیازې کوي او دغه تشي متیازو نه چې کم ساس کی واپس د دې انسان بدن ته راځي، کپړو باندې لګیږي، د دې نه ځان نه بچ کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای مر النبی صلی الله علیه وسلم بقبرین، د الله نبی محمد رسول الله سلم یو ورځ روانو، یو دوه قبرونه و دې باندې داسې ورتېرېدو چې ورته ویې کتل، نو الله رب العالمین د هغه مړو حالت هغه ته مستحضر که، ورته ویښود. خپلو صحابو ته وفرمایل چې دې دواړو قبرونو والاو ته عذاب ورکولی کېږي، دې قبر والا هم په عذاب کې دی او دې قبر والا هم په عذاب کې دی، دې ته هم سختی ده او دې ته هم سختی ده. نو سامعینو په ذهن کې به دا خبره راځي چې یاره دیو به ډېر غټ جرم کړی، ډېره غټه خلاف ورزي به یې کړي، دې وجې نه به ورته عذاب ورکولی کېږي. نو د الله نبی محمد رسول الله سلم د امت د ذهن نه دغه اشکال هم ختمی.
دغه شوبه چې دی ذهن ته راځي دا ورله ختموي وما یعذبان فی کبیر دوی له چې د عذاب ورکولی کېږي نو یو غټ عمل د وجې نه چې دا ډېر غټ عمل و دوی ته ځان نشو ساتلی دا ډېر غټ عمل و دوی پې وس نه کېدو په دې دواړو قبرونو کې دا یو قبر چې دی نو د دې ګناه دا وه چې دی به د تشو متیازو د څاڅکو نه ځان نه بچ کوو او دا زمونږ د اکثرو ملګرو کمزوري وي او دغه طرف ته زمونږ توجه نه وي داسې ځای ته مخامخ کینو چې د هغه ځای نه واپس د تشو متیازو دغه څاڅکي زمونږ بدن ته رارسي راساسي دا په حقیقت کې دغه عذاب قبر طرف ته دعوت ورکول دي باید داسې ځای مونږه د تشو متیازو دپاره چې کلم کو انتخاب کو چې هغه ځای که اوبه پې توی شي چې جذبي کی مخامخ ورته کاڼه دیوال څه نه چې هغه څاڅکي مونږ ته راشي او زمونږ بدن پې ګنده شي او د هغې د وجې یو خو که بدن ګنده شي او تا ووینځو نو خبره ختمه شوه خو دا څاڅکي داسې دي چې مونږ او تاسو اکثره وخت کې بدن ته څاڅکي کېږي مونږ ورته التفات هم نه کوو سوچ هم ورته نه کوو نه د وینځلو کوشش کوو او نه دغه عمل ته مونږ ګناه وایو نو د الله حبیب محمد رسول الله وسلم د دغه یو قبر چې عذاب ورکولی کېږي دغه کس په باره کې وفرمایل اما احدهما فکان لا یستتر من البول دغه یو تن چې پکې دی نو دی ګناه دا وه چې دی به د تشو متیازو د څاڅکو نه ځان نه بچ کوو و اما الاخر فکان یمشي بالنمیمه او دغه بل قبر والا چې دی نو ده به چغلي کوله نو د عذاب قبر یو سبب هغه دی چې د تشو متیازو نه یو انسان ځان نه محفوظ کوي د دې وجې نه امام قتاده رحمه الله فرمایي عذاب قبر په حقیقت کې دا درې حصې دي او یوه حصه هغه چې دی نو د غیبت د وجې انسان ته الله عذاب پکې ورکوي یو ثلث چې دی نو هغه د چغلۍ د وجې او یو ثلث هغه د تشو متیازو نه او د تشو متیازو د څاڅکو نه ځان نه ساتل دا د امام قتاده رحمه الله قول امام بهقي رحمه الله را نقل کړی دی اثبات عذاب القبر کې 261 صفحه کې نو دې ته داسې په کمزوري نظر کتل پکار نه چې یاره تشې متیازې دي او امې کړې په کم طرف چې لاړې نه بلکې ته به ځان متوجه کې او مطمئن کې به چې یاره دې څاڅکي خو ما ته چېرته واپس ونه شوله که ته چېرته په دې کې ته لږ سوچ ونه کړې نو په حقیقت کې ستا په ذهن کې دا خبره نشته چې په قبر کې عذاب یوه حصه عذاب چې انسان ته ورکولی کېږي نو هغه د تشو متیازو د څاڅکو نه وي حال دا دی چې د الله نبی محمد رسول الله وسلم فرمایي یو حدیث کې راځي صحیح ابن ماجه را نقل کړی دی او حدیث صحیح دی سنن ابن ماجه کې 398 نمبر حدیث دی فرمایي او د الله د نبی د محمد رسول الله وسلم دا قول را نقل کوي چې د الله حبیب فرمایل اکثر عذاب القبر من البول د عذاب قبر اسباب خو ډیر دي خو اکثره وخت چې انسان ته په عذاب ورکولی کېږي نو هغه د تشو متیازو د وجې چې انسان ته ځان نه ساتي دینه کې انسان ځان ساتي نو په دې باندې ستړی کېږي نه په دې باندې دومره محنت نه کېږي او د ډېر مصیبت نه په انسان بچ کېږي یو عمل چې انسان ته په تکلیف رسیږي نو هغې ته د وړوکي عمل په نظر کتل پکار نه وي مونږ او تاسو که چېرته په دنیا کې ګرځو راګرځو او خپه کې م چېرته یو لرګی یو غنه یو ورکوټی میخ وردن نه شي نو مونږ کوشش کوو چې هغه سمدستي اخوا کو تکلیف نه ځان پې محفوظ کو معمولی غنه ده معمولی ډکی دی معمولی لرګی دی معمولی شانستن ده دغه ستن مونږ بدن ته نه پرېږدو چې وردن نه شي او زمونږ بدن پې دردمند شي دغه غنه او ډکی او لرګی مونږ خپل بدن او سرمن کې دننه نه پرېږدو وجه دا ده چې مونږ ته پې تکلیف رسي نو دنیوي تکلیف نه مونږ ځان محفوظ کوو د غنې او لرګي نه ځان بچ کوو خو د
برزخی زندګۍ کې چې کم تکلیف دی او د هغې اسباب موږ ته محمد رسول الله وسلم بیان کړي دي د هغې نه موږ ځان نه بچ کوو. بل یو روایت کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي او د الله د نبی د محمد رسول الله وسلم نه را نقل کړي دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه خپله خبره نه ده، که دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه خپله خبره هم وی نو زمونږ په یقین و، ځکه چې د صحابو خبره هغه منل زمونږ دپاره د نجات یو ذریعه ده. خو هغه روایت کوي د محمد رسول الله وسلم نه، وایي د الله نبی محمد رسول الله وسلم فرمایلی و ان عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. د عذاب قبر او د برزخي زندګۍ کې چې کوم تکالیف دی ګوره اکثر پکې د تشو متیازو د وجې چې په هغې کې یو انسان لاپروایي کوي، په هغې کې یو انسان د ځان د ساتلو کوشش نه کوي، نو اکثره وخت عذاب قبر چې انسان ته رسیږي ورکولی کېږي د دغه تشو متیازو نه د ځان د نه ساتلو په وجه. نو ای امته فتنزهوا منه، د دغه څاڅکو نه چې ستاسو بدن ته رسیږي ګوره دې نه ځان پاک ساتئ، ځان ته دغه څاڅکي مه رسوئ، ځان ته دغه څاڅکي مه پرېږدئ. دا روایت امام دارقطني رحمه الله را نقل کړی دی، اولنی جز 98 صفحه کې، او الدار الاخره هم را نقل کړی دی اولنی جز 112 صفحه کې. څومره معمولی کار موږ ته ښکاري، خو په حقیقت کې وبال ته وګورئ، سزا ته وګورئ چې دغه عمل د وجې چې ته ځان نه ساتي او تا ته د متیازو څاڅکي کېږي، تا ته په قبر کې عذاب درکولی کېږي، برزخي زندګۍ کې وهل ټکول به او په دغه ځای کې به ستا رشته داران تا سره تعاون هم نشي کولی، او په دغه ځای کې که ستا هر څومره نږدې کسان وي، زوی وي، ښځه وي، مور وي، پلار وي، ستا اواز هم نه اوري، هغوی به دنیوي کارونو کې مشغوله وي او ته به هلته برزخي زندګۍ کې په عذاب کې مبتلا یي. د ځان د راحت دپاره او ځان د عذاب د بچ کولو نه بعضې ګناهونو ته د حقارت په نظر کتل پکار نه وي چې یاره دا ډېر ورکوټی عمل دی، بلکې ورکوټی عمل دی که ما ته معمولی سزا م ورسیږي زه د برداشت نه یم، نو چې غټ عملي غټه ګناه او د هغې سزا ما له راکولی کېږي نو زه چېرته د برداشت یم. د دې وجې نه عبدالرحمن ابن حفنه فرمایي وی ما د رسول الله وسلم نه اورېدلي چې هغه فرمایل او یو واقع را نقل کړې وه د امت ته چې ګوره په بني اسرائیلو کې الله رب العالمین د طهارت دپاره څه ناشنا شان طریقه وضع کړې وه هغوی دپاره او هغوی به پرې عمل کوو، خو بیا یو وخت کې په دې کې یو کس را پاڅېده او د دغې طریقې مخالفت یې وکړو او خلکو ته ویل چې یاره دا دومره خبره نه ده، خیر دی ځان ته مه بچ کوئ. دغه کس ته چې دغه حکم تحریف یې وکړو او خلک یې د دغه طهارت نه چې هغوی به ځان پاک ساته، دی ورته دا دومره خبره نه ده، معمولی خبره ده، خیر دی که بدن ته څاڅکي ورسیږي. الله رب العالمین دغه انسان ته عذاب ورکوو، عذاب سره مخامخ کوو. د الله نبی فرمای تاسو ته دا پته نشته چې دغه بني اسرائیلو هغه عالم چې خپلو کشرانو ته خبره کړې وه د تشو متیازو نه د نه ساتلو په وجه باندې، نو هغه الله رب العالمین هغه ته څه وکړو فعذب فی قبره، الله رب العالمین دغه انسان ته بیا په قبر کې عذاب ورک. دا روایت امام نسائی رحمه الله را نقل کړی دی. بیا وروسته فرمایي وهذا الرجل من بني اسرائیل عذب فی قبره لانه نهاهم عن امر واجب وهو التنزه من البول. دې سړي ته چې الله عذاب ورکړه د دې وجې نه چې دغه خلک یې دغه مقتدیان یې د هغه کار نه منع کړه چې هغه کار په دې خلکو باندې واجب و. هغه کار څه ځان ساتل د تشو متیازو د څاڅکو نه، او دغه مشر او مولا صاحب یې دغه خلک د دغه ځان ساتلو نه منع کړه، ځان ته مه ساتئ. دغه انسان ته الله رب العالمین په قبر کې عذاب ورکړو. موږ باندې خو بیا هم الله احسان کړی دی، بار بار راته دا خبرې بیانېږي د دې دپاره چې زموږ دنیوي زندگی هم ښه شي او اخروي زندگی هم ښه شي.
معمولی عمل له ځان ته ساتلی شو که ځان ته ونه ساتو د ډېر غټ مصیبت سره مخامخ کیږو. الله رب العالمین دې موږ ته د دغې مصیبت نه د بچاو او د هغې نه د ځان ساتلو هغه کوم وسایل چې دي اسباب چې دي الله رب العالمین دې موږ ته برابر کړي. وبالله التوفیق. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.